کابل کې د چاودنې وروستي او مهم جزئیات بلاخوا څو پاکستاني پوځیان او چیرته ووژل شول. د دې ترڅنګ درته نور مهم تازه خبرونه هم لرو، نو ویډیو تر پایه وګورئ. د کابل په لویدیځ کې چاودنې یو تن مړ او 2 تنه نور ټپیان کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د کابل په دشتي برچي کې دور لګېدنې له امله چاودنه کې یو ملکي کس مړ شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. مجاهد وایي چې دا چاودنه د کابل ښار په 18مه حوزه کې ظاهراً دور لګېدو له امله رامنځته شوه. هغه ویلي دي چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د دوی پلټنې روانې دي. پاسپورت سرلنن څخه د هرات، بلخ، ننګرهار، خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکي کولی شي چې په خپلو ولایتونو کې پاسپورټونه واخلي. کاناډا د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال انټوني بلینکن سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان او بشردوستانه مرستو هم خبرې شوې دي. خیبر پښتونخوا د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یوه پوسته باندې برید شوی دی چې په پایله کې 5 عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې دا برید د باجوړ پر افغان سیمه کې د امنیتي عسکرو په پوسته باندې شوی دی. د سیمې پولیس چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې په یاده پیښه کې 3 عسکر وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. سعودي عربستان د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر له فرانس 24 سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې سعودي له ایران سره جدي مذاکراتو ته ژمن دی او د خبرو له لارې د ستونزو پر حل باور لري. ننګرهار د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د ختیځ لبنیاتو فابریکه هر ورځ 3500 کیلوګرامه شیدې په لوړ کیفیت پروسس کوي. کرکټ د کرکټ نړیواله شورا وایي چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو د ښځو د کرکټ د دوام خبره کړې ده، خو د هغې د اثبات لپاره نښې نه لیدل کیږي. ډیره مننه چې دغه ویډیو مو تر پایه ولیدله. د لا ډیرو تازه خبرونو لپاره او په دشتي برچي کې د چاودنې په اړه د نورو جزئیاتو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، الله مو مل شه.